د شاعرانو درې پاڼې او همداشان د یوټیوب قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو په سلامونو احتراماتو مو هرکلی کوم. الله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله به وئ او د صحت په کالیو کې مو وخت وي. قدرمنو ملګرو، لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دغه پروګرام کې موږ د شاعرانو ورونو سره د هغوی په شعر، شاعرۍ، شخصي ژوند او نورو وختیاوو خبرې اترې کوو. نو په دغه برخه کې نن زموږ سره د افغانستان د نوموتو او خوږژبو سندرغاړو څخه زموږ سره د شاعرانو په دیره کې او خوشبخته نه به ووایم چې جاوید امرخیل صاحب دی. قدرمنو راځو د امرخیل صاحب څخه به څو ښکلې ښکلې زمزمې اورو او ژوند پوښتو او کوشش کوو چې یو څو پوښتنې ترې وکړو. امرخیل صاحب، لومړی خو زموږ د شاعرانو درې په دغه ادبي پروګرام کې درته ډېر زیات ښه راغلاست او هرکلی وایم. ستړی مه شئ. پاچا صاحب ته ستړی مه شئ. خدای دې سلامت لره. زه په خپل وار سلام کوم، درناوی وړاندې کوم ټولو خپلو مینهوالو ته، خپلو هیوادوالو ته او بالخصوص تاسو د پاڼې مینهوالو ته، ځکه چې هغه دومره نازولي خلک دي چې تاسو نازوي نو هغوی هم نازولي دي. نو هر کله راشئ، په خیر راشئ. مننه امرخیل صاحب محترم، ډېر زیاته مننه کوم. موږ هم خوښ یو چې په دغه پروګرام کې لرو. نو ډېره مننه کوم امرخیل صاحب محترم. که دا راته ووایي چې ژوند هم څنګه روان دی؟ الحمدلله ژوند ډېر ښه روان دی، ځکه چې په خپل هیواد کې یو، خپلو خلکو سره یو او د خلکو مینې نه بې برخې نه یو. نو ډېر هوسا او آرام ژوند لرو. الله نو راضي محترم. کولی شم څو پوښتنې وکړم؟ دا خو به ډېره ښه شي. امرخیل صاحب محترم، که دا راته ووایي چې ډېری خلکو ته هم دغه سوال پیدا کېږي که نه چې ولې مو دغه هنر ته مخه کړه؟ زه دا خبره ډېری وخت کوم چې هنر بالخصوص په مجموع کې په هنر کې بیا سندرې ویل یوه بېله برخه ده. که یو څوک ناڅاپه وغواړي چې سندرغاړی شي، نه شي کولی چې څنګه تصمیم ونیسي او بیا هماغه دم یا سبا یې وکړي کار، وغواړي سندرغاړی شي، نه شي کولی. زه دا خبره ډېری وخت کوم چې هنر د انسانانو په وجود کې وي، په وینه کې وي. زه ډېر کمکی وم، تقریبا 4 کلونه ما ته یادېږي چې زما د ماما واده و، په هغې کې ما په لومړي ځل طبله ولیده، طبله هارمونیم یې ولیده. نو ډېر عاشق شوم پرې. نو هماغه ورځ شوه، نن ورځ شوه چې بیا راکې هنر ځوانېدو، احساس مې ځوانېدو. نو خلاصه دا چې له ماشومتوبه مې له هنر سره مینه وه او عاشق یې وم. ما ته به پلار یا کورنۍ ډېری وخت زه ښکنلم، باندې کول به یې راته به ویلې چې ته یوه بل لاره شته، خو انتخاب کړه، سندرې مه وایه. نو ما به ویل چې بې سندرو به زما ژوند بیا بې رنګه وي، بې خونده به وي. او زه اوس هم دا خبره کوم چې که زه له سندرو منع شم یا ما ته څوک وایي سندرې مه وایه، نو زما ژوند به له خوندونو وځي، له رنګونو به وځي. نو زما دغسې یو زندګي وه، دغسې امرخیل محترم. اوس وخت کې خو ماشاءالله ډېر ښه روان یې او بلا زیات مینهوال هم دي. نو شاعران به درته یاد کړم که نه؟ نو هغه شاعران مو تنګوي، مطلب تاسو ته غزل در ولېږي چې یار امرخیل صاحب دغه غزل دې راته زمزمه کړی وای، نو تاسو هغوی څخه په کوم ډول ځان خلاصوئ؟ دا د ټولو هیله وي چې زما نوم دې یاد شي د میډیا له لارې یا د راډیو، د تلویزیون له لارې. د سلیمان لایق صاحب په څېر دې شمه، د پیر احمد کاروان صاحب په څېر دې شمه، د درویش درني صاحب په څېر دې شمه. خو دلته زما وینا هغوی ته دا ده چې حد اقل تاسو موږ ته معیاري شعر راکړئ چې موږ یې په ښه بڼه ریکارډ کړو، په ښه بڼه یې ثبت کړو او په کمپوز یې خواري وکړو. نو دلته معیار ضروري دی او موږ ملګرو نه ځان خولې ته نه خلاصوو، خو قناعت ورته ورکوو. قناعت زموږ دا دی چې دوی که معیاري شعر هر څوک وایي، زما لپاره فرد او شخص مهم نه دی، زما لپاره هنر مهم دی. چا بهترین هنر کارولی دی، چا بهترین هنر پنځولی دی، هغه زما لپاره لویه خبره ده او زه پې افتخار هم کوم او زه په ډېر افتخار او په ویاړ راخلم، وایم یې، ځکه چې په هغې کې به خلکو ته په مجموع کې افغان ملت ته به د یوې خیر خبره به پکې وي. نو اصل خبره دا ده. امرخیل صاحب محترم، که فکر مو وي نو بلا خلک دي چې دغه سندرې او میوزیکونه اوري، نو زده کړې ته یې هغه شانتې مهم نه ورکوي که نه؟ په بد هغه څه چې ډېر مهم دي. دقیقا په هنر کې پوهاوی ډېر ضروري دی. څوک چې په هنر نه وي پوه، هغه ښه کمپوزیتور کېدلی نه شي، ښه سندرغاړی کېدلی نه شي، هغه نه شي کولی په ټولنه کې خپل ځان ته ځای پیدا کړي. ځکه هنر مستریتوب نه دی د موټرو، یا مثلا کمبل مسلک نه دی چې هغه پټ شي یو څو ورځې څوک وغولو. هنر داسې یو شی دی چې ظاهر دی،
سندرغاړی که اواز وباسي که هغه له ښکلاګانو له سرونو برخمن اواز وي په هغې کار شوي هغه واضح ښکاري. هغوی چې کار نه دی کړی زحمت یې نه دی وسلی هغه هم ښکاري. نو په دې اساس بیا زده کړه ورته ډېره ضروري ده. عمر هیڅ محترم خبرې مبالغه خوږې دي. نو زه پوهېږم چې تا چالې زمزمې ته جوړ کړی دی. ازو عمر خیل محترم مینوال به دې په تمه وي. نو یو څو ستا چې دومره مینه کړې دی چې له لرې ځایه ما ته راغلی او زه دې ښه ګڼلی یم د خپل پروګرام لپاره. نو مننه در څخه کوم او ولې نه ستا غږ به سر په سترګو. مننه عمر خیل محترم راځو. پاچا ګوره دا مصطفی صادق صاحب یو څو دغه دي بیتونه دي البته دوه بیته دي زما ډېر خوښ دي. نو ته به هم واورې او ملګري به هم واوري. سالکا تا خو زمانه منلا راته نکرې زیږدي واده مې کېږي سالک په بل کلي کې مینه کوي یا د ګاونډ جنکو زهر خورئ یا د ګاونډ جنکو زهر خورئ څه وکړم لمبو په مخه کړی یم څنګه تا ته تیرې کیسې وکړم خدای دې یوه شپه جانانه راوله بیا به درته ډېرې کیسې څومره دې له خدایه په بار څه وکړم خو زړه ته مې یله څه وکړم خو زړه ته مې قرار وړی یوازې زه نه یم چې زړه مې ډېر کم خوږېږي دا ستا په تلو باندې چې کورم کله چم خوږېږي یوازې زه نه یم چې زړه مې ډېر کم خوږېږي دا ستا په تلو باندې چې کورم کله چم خوږېږي یوازې زه نه یم چې دا غزل ما د دې بیت په خاطر ویلی و ټول غزل دا بیت پکې زما ډېر خوښ شوی و. تورخمنی جانان یوه نښه در وښیمه تورخمنی جانان یوه نښه در وښیمه وایي دومره نازک دی چې خبرې کوي هم خوږېږي دومره نازک دی چې خبرې کوي هم خوږېږي یوازې زه نه یم چې زړه مې ډېر کم خوږېږي یوازې زه نه یم چې یو بیت پکې ما پرېښی دی هغه به درته ووایم ډېر عالي بیت دی ډېر ښکلی دی. د عاطفې هغه خواږه پړاو ته ورسېدو د عاطفې هغه خواږه پړاو ته ورسېدو وایي چې زه خوږېږم هغه هم په هغه دم خوږېږي چې زه خوږېږم هغه دم خوږېږي یوازې زه نه یم چې زړه مې ډېر کم خوږېږي دا ستا په تلو باندې چې کورم کله چم خوږېږي یوازې زه نه یم چې
خیل صاحب واه سخت خوند مې ترې واخیست ډېر زبردست زمزمه وکړه ډېره مننه عامر خیل صاحب پاچا صاحب ته وشته متوجه ته د مرغۍ وزیر څومره حسین دي ډېر ښایسته دي وراب موږ چې موسیقي شروع کړه نو هغوی موسیقي شروع کړه بالکل وراب که تاسو فکر کړی موږ چې په شروع کې راغلو دا غلې شوې نو دا هغه زه خو یم ټوله خبره په تا کې د عامر خیل صاحب خو داسې د هغوی سره موسیقي دی موږ سره شکه وه ځکه د الله تعالی په ټول کائنات کې موسیقي موجوده ده که د مرغیو په اواز کې وي که د انسانانو په اواز کې وي که د اوبو په اواز کې وي شړهار کې وي کله شمال ونې یو ډول موسیقي لري اواز لري نو په ټول کائنات کې موسیقي دی بالکل بشک سخت خوند محترم ډېره مننه ولهسې محترم بیا هم ډېره مننه کوم آباد چې دا چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ ډېره مننه کوم تشکر پاچا صاحب هر کله راشئ زه هر وخت د ځوانانو د تاسو په څېر هڅاند ځوانان چې هڅه کوي حد اقل کفارې برخې کار کوي ځوانان چې خپل خلکو ته دومره څه کړي وي چې د هغوی لپاره یو ښه څه وي نو ډېر تشکر ډېره مننه ټولو دوستانو نه مننه چې زموږ خبرې واورېدې زموږ زمزمې واورېدې نو تاسې ټولو ته د ښه ژوند په هیله د شاعرانو درپاڼې او همداشان د یوټیوب قدرمنو لیدونکو اورېدونکو دا وه د جاوید عامر خیل صاحب سره مرکات تر بلې بیا چې موږ د بل شاعره پر وځو نو تر هغه در څخه اجازه اخلو الله پامان